کور په کور به نرو ښځې پخوا اوس نه درته ښیم نرو ښځې به تلې د ارامسایګانو اختر مبارکي به یې کوله دا شوی د شرمه دا اوسنی وخت نه ده چې ورشي هلته په څه کې کیني ښځه ورسره ناسته غېږي ورسره هلته څوک نه شوی غږېدی د شرمه والله زه پایوازي طرف کوم نفر پرې غږ وکړي ویل والله که ته کې خدای دې غږ ته خو وایي روژه وغوړه ویل زه خدای پاک به وګوري والله چې دا هم خر ده این ترتیبات از میوه خوشبولی برای قسم میکنم سعید بادام خریدیم پسته خریدیم چهارمغز خریدیم نخود خریدیم کشمش خریدیم خربوزه او خلق مالدار زراعت پیشه په عین زمان کې معرف پرور دي ترکیب اجتماعي د دې ولسوالي تاجک هم پکې شته پښتون هم پکې شته تقریبا 1% زموږ هزارګي ورونه دي چې هغه یو منطقه ده په نامه د جنګلک هلته تقریبا 180 کوره دا هزارګي ورونه دي کله چې ثور میاشت داخليږي آخر د ثور دا ولسوالي تفریقات د کابل د ولایت د کابل د ښار او د کابل د ولایت د خلکو تقریبا در میزانه پورې دا ولسوالي تفریقات په دې ولسوالي کې دوه درې دي یو چپ دره ده یو راست دره ده په نامه دره د شکر دره دی او بل دره هم د غازی منطقې ده چې هغه هم دره ده ښه ښکلي ځایونه لري اوبه لري او دلته خلک راځي د ونو لاندې د باغو کې تفریح کوي مازدیګر به بخیر سره بیرته ځي خپل منطقې ته او کورو ته هیڅ نوع مشکل د تفریح لحاظه خلکو ته دلته نشته و نه ایجاد شوی برای کل مسلمانای دنیا از افغانستان و هموطنان خود عید سید فطر تبریک میگم. په پښتو باندې وایم چې وای کوم نفر وای د روژې میاشت کې وای خپل د خرو ته اوبه ورکوو وای قرار داسې د خرو ته چې اوبه ورکوو څو دانې وای دایم ورسره چې لاړه وای چې وکړه وای د خرې کته یې واخیست دایم خپل پښه واچوو دایم لکه خرې غوندې داسې کته شو اوبه یې څښل پوه شوې کوم نفر پرې غږ وکړي ویل والله که ته کې خدای دې غږ ته خو وایي روژه وغوړه ویل زه خدای پاک به وګوري والله چې دا هم خر ده عموما این مردم خود زیاد باغدار هستن میوه‌دار هستن زیادتر دیگه مرچ که ما مردم به این گپ زیاد چیستیم در پالوی همی انگور و میوه‌های دیگه که در شکردره است زیادتر شورهایشون تند است کس خورده نمیتونه از شورههای تند استفاده میکنن و باز اون دیگه موادی که هست مساله باب دیگه از او هم استفاده میکنن دیگه گوشتشون هم گوشتای عموما رواج است دیگه فعلا هم گوشت و گوسفند است و بز است و گاو است و گومیش است که از خارج میاد این ادمیش من چې دا شپېتو اویاو ته سن رسېدلی او اخترونه هم کړي په خپل وطن هم کړي بل ځای ته نه یو تلي په همدې ولسوالۍ د شکردرې کې په خپل کلي کې نو پخوا چې و کور په کور به نرو ښځې پخوا اوس نه درته ښیم نرو ښځې به تلې د ارامسایګانو اختر مبارکي به یې کوله اوس لږ شانتې خلک عصري شوه داسې عموما نه ګرځي
دا دلته هم چې راجمع شوي دا په نسبت دې راجمع شوي چې زموږ مشر وفات شوی و یو 3-4 میاشتې مخکې دغه دپاره د تسلي دپاره دلته دا خلک راځي دعا نه کوي صرف راځي کینی یو پیاله چای څکي یا میوه خوري وځي په خپله مخه باندې نو اوس دا زموږ هلکان چې دي سبایي چې د هغه کې اختر کې کورو کې راشي د سهار چای څکي د سهار چای چې وڅکي بعد هغه بیا کالي واغوندي پلارونه هغه نه اجازه واخلي ځي هغه ته موږ ادیرو ته ځو هلته بیا جومات ده جومات هم جوړ کړی د ادیرې دپاره هلته موږ بیا مونځ کوو مولوي صاحبان یې هغه یې بس غونډ کلی راټولېږي هلته موږ منځونه کوو بیا چې مونځ وکړو د مولوي صاحبانو سره هغه وکړو روغبال وکړو اختر مبارکي ورسره وکړو ښه هغه ورسره وکړو د هغه نه بیا تېر شو موږ ځو اختر ته د مړو ته دعاګانې کوو بیا د هلکانو څوک مثال یې ځي د خپلو خپلوانو سره مثال څوک هم د خپلو پلرونو ترونو سره راځي په ګډه باندې مثال یې همدې لاره باندې ټوکې ټقالې کوي را روانې خوشحالي ده نو د خوشحالۍ په هغه کې را روانې همداسې راځي کلي ته بیا چې کلي ته راشي مثال چې کوم د مشر سړي کور یې اول هغه ته ورځي یا خپلو خپلوان یې ورځي د هغه سره اختر مبارکي کوي کور کې مړې ډوډۍ وچه لمده چې هر شي هغه ورسره هغه کوي خوري بعد هغه نه بیا جګېږي بل ځای ته همداسې په ډله باندې د خپل دوستان بس ځي او د بل کره ښه په عنعنات خپل هغه کوي خب حال برای بیننده یک فکایی بگو یکی یک دانه شعر بگو دو یک دانه آهنگ بگو و یک دانه خاطره خوش بگو هر چهارش بگو اگر چهار را نگفتی تو رو در بغل میبریم دیگه 3-4-5 نفر است خب تو استا که بیادرم چیزی که در جبای چیزی هست کلش میکشیم خب اول سر چی شروع کن سر فکایی بگو کدام نفق و مولا نصرالدین کدام کار کردند من از مولا نصرالدین یک روز مولا نصرالدین سر شاخ ششته بود دنوک شاخ ششته بود بیخ شاخ حرم میکرد یک نفر تیر شده برش گفته بود که مولا صاحب تو چی میکنی شاخ حرم میکنی خود تو از نوک شاخ دو پایین برو که مفتی گفته بود نه تو چی را میفهمی تو دیوانه هستی خب یک شاخ کرک تی پایین افتاده بود از پشت از آدم دویده رفته بود گفته بود تیز بگو که من چه وقت میمرم کال ما خوب گفته بود برو هر وقت که دیگه شیادم رفته خب ایره خب پورا نگفتی ده اینجا قرضدار ماندی بیشتر اگه آهنگ خود نقل میداری برای بوده امو رو بگانه از بیلتون بودنه بگو از چیز بود از گل زمان بود بگو لیلا بیا کردن بگو همیان همی وقتش اصانه چرا اید است خب باشه خیلی چیز بکنم یک آدم زیر تاثیر میره نه زیر تاثیر برای ما بگو برای بیننده نگو بین بیننده و ما شما یک دیوال 8 منزله باشه برو از غمت نازنین عزم سفر میکنم قبله خود بعد از این سوی دیگر میکنم کدام طرف خب باقیش بگو میروم و میبرم داغ جفایت بخیش اجرو و سال تو را دیگهش دیگه شما میادن باشه دیگه خب دو شرط پورا کردی شرط سوم تا بگو خاطره خوش تا بگو برو خاطره خوش من خاطره خوش اینمی خاطره است که ما دمی ماه مبارک رمضان پارسال همین روز آخرش بود در یک جای رفتم خوب هم تو سرد جای بود اونجا چیز کردم آخر رمضان پارسال از این سال هم نیست از پارسال است خب برو تصادفی همین وضو کردم دیگه ساعتای هم 1:30 بجه خوب گرمی هم است دیگه هوا یک ذره معتدل بود خب گرم بود دیگه تو همین وضو کردم دیگه خوب دمی شروع وضو فکرم بود که رمضان است آخر سر که همین وضویم خلاص شد گرفتم از همین چیز یک گلاس هم تو خوردم کمی وقت خوردم یک دفعه گفتم خود تو روزه را خوردیم خیلی جگرخون شدم شب آمدم به مولوی گفتم مولوی صاحب باز مرا یک ذره تسلی داد گفت تو میهمان خدا صاحب بودی خب است که کاکا سړی راته کاریو چاره تیل دا سړی ډیر ټوکی سړی ده اول د ځان راته معرفي کا بالغ نه بیا موږ تاسو خپل بحث شروع کوو ځان معرفي کړي نوم د عبدالغفار ولایت د قندوز ولسوالي حضرت امام صاحب یا حضرت امام صاحب امام جان دا راته واسي سه خټکی دی راوړي دی انا د امام صاحب نه یاره خټکی خو هر کالی او سکالی ورته تباد وهلی او پاک چنجي وهلی ایس چا چې هغه لاس راوړل نه د سراوړ کوم ته نو د سړیات نه د خړولو ول د خړولو برابر وو نو دا راته وسیله دونکو ته با چی شي لري سمشاله سی و خاندي وو ټول
ته د ورور اختر مبارک وایي ټولو کته پورته مقصد اوس هم نه پرېږدي اوس به یو ټوکه پټاقه وکړو نو سړی ډېر زورور دی راباندې همداسې موږ ته هدایت راکړی چې خلک به وچ کلک نیسي خلاص ها وچ کلک اوه ډنګر هم نه ټایر هم نه ورکه دکړې ته ګوتې چې نن دې وار دی راغلی مې جانان دی بیبي شیرینې زیړې ګلې راباندې واچاو یوه لنګۍ جوړه لاسونه بیبي شیرینې اول مې فکر درته نه و اوس مې د زړه وی ستنې کږې درپسې ځینه بیبي شیرینې بیبي شیرینې زیړې ګلې راباندې واچاو یوه لنګۍ جوړه لاسونه بیبی شیرینه. در قدم اول ما باید بگوییم که ولسوالی شکردره یکی از ولسوالی های امن در سطح مملکت به شمار میره و وضعیت مردم در اینجا از نظر امنیت بسیار خوب است و جایی که امنیت باشه طبعا اونجا مردم آزاد گشت و گذار کرده میتونن و مراسم خود به خوبی تجلیل کرده میتونن. طوری که دیدیم مردم بسیار خوش و خوشحال و شادمان هستند و هر کس مراسم ایده به طور احسن به وجه احسنش تجلیل میکنه. نعیمي صاحب دا راته وایي د درنو او قدرمنو لیدونکو ته چې تحفه لري همدا اوس دوی درنه غواړي که تحفه ونه لري نو فکر وکړه چې دغه مرکه به د تا په ایډیټ کې زه نه استعمالومه او له هغه نشراتو نه به پرېږدم. بچه شما یک شعر برای بیننده‌های عزیز خود میگم خدا کنه که خوششان بیه. میگه با دو عالم عشق را بیگانگی است اندرو 72 دیوانگی است و جای دیگه میفرماید که علت عاشق ز علتها جداست عشق استرلاب اسرار خداست. و یا ډاکټر صاحب دا راته وایي دا شعر و شاعري د کوم وخت نه زده کړې ده؟ ناصري صاحب ما د خپرونې لپاره د آمادګي نیولې وه؟ نه خیر، ما به شعر و شاعری از بسیار زمان طفولیت علاقه داشتم. شعرهایی که در وصف خداوند شاعرای ما یا شاعرای ممالک دیگه سرودن ما بسیار علاقه‌مندشان است. نه راځي چې دوه کې یو زر گفتار راځي او دغه گفتار راځي چې د اختر نه اختر د پلان نه تیر شوی د درې میاشتې څلور میاشتې د مخکې د اختر نه وفات شوی نو راځي داسې راځي چې دوه گفتار نه راځي یو زر گفتار او دغه گفتار راځي چې احترام کوي بس بیرته یو پیاله چای او شیرینی او میوه چې خوري او بیرته ځي دغه ټول کلی د 500 کوره کلی ده دغه ټول په انداز په هغه راځي ټول دلته داسې دوه گفتار نه راځي چې دوه دلته وکړي دغه وکړي همداسې یو یادوریم نه کوي بس پیږي سره چې دغه لپاره راغلی دو مخکې ورته خلکو دلته تصمیم نیولې استعفا ته کړی دغه میوه 15 دانې ورته یې بس نه داسې خوشحالیم داسې نه کوي لکه مخکې اختر کې چې کوي او داسې جګرخونیم نه کوي لکه چې د مړي په وفات په وخت کې کړی دغه کې داسې جګرخونیم نه کوي داسې جګرخونی نه احساس کوي او نه خوشحالي ډېره دغه کوي نه دغه دلته نشته چې دلته دغه نشته چې اختر کې راځي چې راوړي په دغه کې دا رواج نشته او داسې دغه هم نه کوي چې بس دغه راځي خو دغه نشته د پکې جنازې نه بعد راوړي جنازه کې دغه کوي سپینګیری په کور کې رئیس د کوري سپینګیری نو خپل ماشومان ته د خپل ماتحت خلکو ته د سپینګیری وظیفه ده چې کالی ورته اخلي د اختر نه مخکې د کور سره پرستی هغه کوي دغه لوازم د اختر ټول د سپینګیرو په غاړه کوي پیسې ورکوي ماشومان ته هغه ورکوي نازوي ماشومان نازوي د سپینګیرو دغه هغه ده خو سر څو غږېدلی شوی د شرمه دا اوسنی وخت نه ده چې وچ هلته پسه کې کیني ښځه ورسره ناسته غږېږي ورسره هلته څوک نه شوی غږېدی د شرمه والله زه پایوازي ته راغلی وم خلکو ډوډۍ وخوړه خدای که ما څکه کړي د شرمه پې باندې څکه دغه د اعتبار دې راځي که نه راځي دومره شرم حیا وه این ترتیبات از میوه خوشبختی برای قسم میکنم صاحب بادام خریدیم پسته خریدیم چهارمغز خریدیم نخود خریدیم کشمش خریدیم خربوزه خریدیم تربوز خریدیم انگور خریدیم کیله خریدیم ام خریدیم دیگه چیزی که میوه باشه کلش خریدیم دیگه اگه تو این اج غریبا روز یه دفعه اگر غریب اج دفعه نمیتونه امروز یه دفعه اگه میگیره به خود خانه دوستا میره دوستا را در خانه خود طلب میکنه این با ما یک پیروزی